د چاپې سهار 11مه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د هغه نور وژل سوي کله لویانو د صلیبي لښکرو له لوري د شپنیو عملیاتو په مهال د نورو جنایاتو سربیره مساجد مدارس او ښوونځي هم وران شول. غربیانو د نظامی یرغل ترڅنګ دلته لوی فکري یرغل وکړ چې موخه یې له ګران ټاټوبې د اسلامي شعائرو له منځه وړل و. دوی نه غوښتل چې د افغانانو بچیان په دې دیني او عصري علومو سمبال شي. د دوی لوی هدف دا و ترڅو په سیمه کې د علم او پوهې شمې مړې کړي. خو داسې ونه شول. د دې چم شهیدي مدرسې او ړنګ ښوونځي بیا ورغول شول او لرغیږي یې په دیني او عصري علومو سنګار ځوانان د جامعې خدمت ته وړاندې شول. الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ژباړه: دوی د خلو په پوکیو سره د الله جل جلاله د رڼا مړه کول غواړي او د الله جل جلاله فیصله دا ده چې هغه خپل رڼا بشپړه خوره کړي. که د کافرانو دا هر څومره بده ایشي هم. په دیني مدارسو د یرغلګرو د چاپو په لړ کې دا ځل د چک ولسوالۍ د نیک پایقل درې د جلګیزیانو مدرسه دوی د عملیاتو لپاره په نښه کړې. د دې چاپې پر مهال د یادې مدرسې د لسو طالبانو له جملې یوازې 3 ژوندي پاتې یادې مدرسې ته ورغلم. د مدرسې طالبانو راته هغه کتابونه راواخیستل چې د نړۍ د بشر دوستانو د مرمیو نښې یې اوس هم په خپل مخ ساتلي وې. د دې مدرسې د کتابخانې ټول کتابونه له منځه تللي وو. طالبانو ویل کوم کتابونه چې ډیر ژوبل شوي وو هغه مو تر خاورو لاندې کړل، ځینې چې لږ ژوبل شوي وو هغه مو د یرغلګرو د وحشت د نمونې په ډول ساتلي. هډونه د جانان په اور پاخه د یاد وحشت له غیږې د راوتلي طالب عمران الله ولد محمد نجم چې د یادې ولسوالۍ د بهادر خان کلي اوسیدونکی دی د دې ویر لړلي کیسې په اړه مې ترې پوښتنه وکړه. هغه کیسه په داسې انداز کې راته پیل کړه چې د تیر وحشت اثرات اوس هم ورباندې ښکاره کېدل. یو طرف د یرغلګرو وحشت، بل طرف بیا د مدرسې د ملګرو فراق. هغه دردونه و چې د تنکي طالب جان خبرې یې بندي کړې. ویل یې د چاپې په شپه مدرسه کې 10 طالبانو. د ماښام ډوډۍ مو وخوړه. د ماخستن جمع مو د یاسر په امامت ادا کړه. کوم چې څو شېبې وروسته به د شهیدانو کاروان ته ورګډېږي. بنګنه زیاته ګرځېدله. موږ یې پروا ځکه نه ساتله چې دا لومړی ځل نه و بلکې شپه او ورځ به زموږ د سیمې په سر یا د الوتکې ګرځېدلې. د مدرسې ملګرو ښایسته مجلس وکړ. د دوی خبرې د خندا او خوښۍ سره مل وې. تاسې و تا به ویل خبر دی چې د شپې وروسته به له یو او بل د تل لپاره بیلیږي او دا یې اخرنی مجلس دی. د یو او بل په خبرو یې مینه نه ماتېدله. له مجلس وروسته ټول خپلو اطاقونو ته د خوب لپاره ولاړل. کتاب مو ځکه ونه کتلو. ټولو ویل نن د پنجشنبې شپه ده، سهار هسې هم کورونو ته روان یو. د پنجشنبې سبق خو هسې هم خوار وي. د طالبانو ترمنځ مشهور متل دی خدای دې داسې خوار کړه لکه د پنجشنبې سبق. لا یې د خوب غیږ کې د آرام سانه و اخیستې چې جهاز هم سیمې ته رارسېدلو. کوم به چې د معمول له مخې د چاپې په مهال ضرور راتلو او هر متحرک خوځېدونکي هدف به یې په نښه کولو. د طالبانو له جملې 3 کسان د چاپې د ویرې د باندې ووتل او 2 نفره همدلته پاتې شول. دوی هم د ویرې له امله نور د خوب سره خدای پامانۍ وکړ او ټول یوې کوټې ته راټول شول تر څو یې په یو او بل باندې زړه تکیه وي. یو دم درش شو. د مدرسې د کړکۍ سر چپمارو عسکرو په راکټ وویشتلو. له هغې پارچه راغله او زموږ په منځ کې قاري هیبت الله په سینه ولګېده. ویل یې زه څنګه وکړم؟ دا چې ټول ماشومانو زموږ له ملګرو نصیب الله ورته ویل. سمله ده وویل ما ته دعا وکړئ تر څو شهید سم. له زخمونو یې وینې روانې وې. موږ ترې تاو وو. څه مو نه لرل چې د خپل شهید ملګري زخمونه پرې په اسمان کړو. همدې حال کې د بلې لویې چاودنې غږ شو او د مدرسې د طالبانو 3 موټرسایکل یې انفجار کړل. د بې رحمه دښمن وحشت پای نه مومي.
له کړکۍ یو عسکر چې مخ یې پټ او په سر یې لایزر تړلی داسې و چې له څهرې یې هم سړی ویرېدلو. د پیکا شپېلۍ زموږ خواته راوګرځوله. ویل یې ونه خوځېږئ. وړو ماشومانو د دغې صحنې په لیدو چیغې شروع کړې. ویل یې الله. دوی ضربه پیل کړه. د پیکا د ضربې د شور سره د مظلومو تنکیو طالبانو له خولې یوازې د الله الله نارې بدرګه کېدلې. په خوب ویده خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت. له پیرونو وروسته یې دوهمه ضربه پیل کړه او اوازونه خاموش شول. دغه مظلومو طالبانو یوازې خپل رب ته چیغې وهلې. دلته نور داسې څوک نه و چې د دوی فریاد یې اورېدلی وای. عمران الله راته وویل د دوهمې ضربې سره دوی قرار شول. تنکي طالب جان عجیب تعبیر وکړ. رښتیا هم دوی قرار شول ځکه دوی د خپل رب جل جلاله څنګ ته په سرو وینو لړلي ورغلل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د یوې جنازې د لیدو په مهال ویل مستریح یعنی دغه کس په راحت شو. زموږ تنکي طالبان نور د تل لپاره د مهربان رب جل جلاله په څنګ کې آرام شول. نور یې جهاز او جنگي چورلکې د خواږه خوب څخه نه وي شوي. مشهور شاعر ملا بسمل وایي لنا قرار افغانستان هدیره کې شیم. لنا قرار افغانستان هدیره کې شیم. د ژوند له ورځې د لحد په توره شپه کې شیم. دلته مې توپ او تیاره له خوبه نه وي شوي. دلته مې توپ او تیاره له خوبه نه وي شوي. ټیټي چورلکې مې د شپې له خوبه نه وي شوي. ټیټي چورلکې مې د شپې له خوبه نه وي شوي. برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت. عمران الله بیا وویل طالبان ټول په شهادت ورسېدل. عسکرو د قوي لغتې په وهلو ور را خلاص کړ. زه او دوه نور ملګري چې د اتاق د پرشي څنګ ته پټ وو راپورته شولو. دوی ویل نور طالبان څه شول؟ موږ ورته ویل موږ نه دي لیدلي. لږ وروسته یې ضربه وکړه. هغه د باندې وتلي 3 کسان طالبان یې هم په شهادت ورسول. یو عسکر بل ته ویل دغه به هم ووژنو. هغه ورته ویل ماشوم دی. ده ور غبرګه کړه. هغه نور کوم لویانو؟ مولوي ذبیح الله چې هغه مهال طالب و اوس په یاده مدرسه کې استاد ویل زه سهار وختي راغلم. له چاپې پاتې طالبان د مدرسې مخې ولاړو او خلکو ترې پوښتنې کولې. شهیدان په وینو کې لت پت پراته وو. د مدرسې رسۍ پرې راغورځېدلې وې. د سیمې خلکو هغه راپورته کړل. د یادې مدرسې محتمم او استاد مفتي حمید الله حمید راته وویل په یاده چاپه کې د مدرسې ټول تعمیر له منځه لاړ. دغه راز د یادې مدرسې کتابخانه هم یرغلګرو ختمه کړه. ویل یې د مدرسې د بیا رغونې ته کلم وکړ. کار مو شروع کړ. یوه کوټه مو لا پوره رغولې نه وه چې د یادې مدرسې د چاپې په مهال پاتې طالب نصیر احمد ولدي استاد عیسی خان د همدې ولسوالۍ د سبکې د ابراهیم خیلو د کلي اوسېدونکي راغلو. ویلې مولوي صاحب مدرسه انشاء الله نږدې جوړه ده. ما ور غبرګه کړه لا تر اوسه پکې کار زیات پاتې دی. ویلې مولوي صاحب دغه یوه کوټه اوس دومره شوله چې شپه پکې تېره شي. نور به په کراره جوړوو. دغه موږ ته فعاله کړه. ما ورته وویل بیا یې زر نه فعاله کوو. دا ځل خو الله جل جلاله وساتلې. که بیا چاپه راغله خامخا دې راته شهید کوي. یا طالب راته وویل شهید مې دې کړي. همدا زموږ ارمان دی خو مدرسه راته فعاله کړه او زه ځکه راغلم تر څو دښمن ونه وایي چې ومې ویرول مدرسه ترې پاته شوه. مفتي صاحب ویل دا لومړی ځل نه دی چې زموږ مدرسه د بې رحمه دښمن تر برید لاندې راځي بلکې له دې څو کاله وړاندې د 1992 هجري شمسي کال د دلوي د میاشتې په 28 نیټه هم یاده مدرسه د چاپې هدف شوه. هغه مهال یې زموږ د مدرسې استاد مولوي محمد نظیر کامران له 4 ملګرو سره یو ځای په شهادت ورسولو. مفتي صاحب ویل زه او زما میلمه مولوي ذبیح الله زاهد یې اسیران کړو چې وروسته د لوی رب جل جلاله په فضل آزاد شو. مفتي صاحب ته د شهیدو طالبانو د نومونو ویل. هغه داسې انداز کې د شهیدانو شاګردانو نومونه راته اخیستل چې د هرې و یاد یې په زړه کې حماسي تاند و. ویل لومړی طالب العلم سمیع الله پیدایي ولدي مامور صاحب شولی خان د عربانو د درې څرګین د کلي اوسېدونکی. دوهم طالب العلم محمد یاسر حسان ولدي محمد غوث د ګوډه د درې د مزخیلو د کلي اوسېدونکی. دریم طالب العلم سمیع الله شاکر ولدي حبیب الله د نیک پایقل د درې د چارمودي
د کلي اوسیدونکی. څلورم طالب العلم محمد نصیر ولد میر آقا د نیک پای قل د درې د چونې د کلي اوسیدونکی. پنځم شهید الحافظ هبت الله ولد ثمرګل د برخوات د ادم خیلو د کلي اوسیدونکی. شپږم طالب العلم نصیب الله ولد سلیمان. اووم شهید امر الله ولد احمد زی، دواړه د عربانو د درې د ګینګورو اوسیدونکي او د کاکا زامن وو. او دا ټول د یاد ولایت د چک ولسوالۍ وو. د دې کیسې په اړه مولوي عاقب امارتي خپله خاطره داسې راسره شریکه کړه. د یادې پیښې په سهار مې مدرسه کې خپلو شاګردانو ته درس ویلو چې زموږ د کاکا زوی عبدالرحمن راته زنګ وکړ او د یادې پیښې په اړه یې راته وویل. کله چې موبایل کې دغه دردمنه کیسه راته کوله، شاګردانو یو او بل حیران کتل او له سترګو یې اوښکې د ګریوان لوري ته بدرګه کولې. دوی هم پوهېدل چې یرغلګر دیني مرکزونه په نښه کوي او یوه ورځ به دوی هم د یادو بریدونو هدف شي. درنو او قدرمنو اورېدونکو، تاسو د یادې مدرسې دردمنه کیسه او ترسره شوی وحشت واورېد. دلته د بشر دوستانو له لوري داسې جنایت ترسره شوي چې اسلامي اصول خو پرېږده، د دوی په اصلاح د بشر اصول یې هم نه ایجابوي. د ماشومانو وژل په نړیوالو جنګي اصولو کې ځای لري. آیا دغه مدرسه او کتابونه هم دهشتګرد وو؟ د دې چم ښکلا مینه وه بېحده، پوچا چې د دې چم ښکلا مینه وه بېحده، په وینو باندې رنګ دی نن هغه خاورو ته سپارو، په وینو باندې رنګ دی نن هغه خاورو ته سپارو. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو، د چا د وجود برخه د چا زړه